السلام علیکم ویور د غزه جنگ او ایران اسرائیل په یو بل باندې اټیکس په سوسایټي کې یو ریومر جوړ کړی دی چې در اصل ایران اسرائیل او ایران یو اس ای په خپل منځ کې فرند او الایز دي. راځئ چې وګورو چې په دې خبره کې تر کوم حده پورې حقیقت دی. ناظرین، ایران یو اس ای ریلیشن په 2 پوینټ اپ سره ډسکس کوو. اولنې پری ریولوشن ټایم او سیکنډ پوسټ ریولوشن ټایم. په پری ریولوشن ټایم کې د دویم جنگ عظیم نه بعد کله چې دنیا په دوه پول کې تقسیم شوه، یو اس ای ډایرکټ په وړ افیر کې حصہ اخیستل شروع کړه. په دغه ټایم کې په ایران کې د محمد رضا شاه پهلوي ګورنمنټ و چې هغه د یو اس ای کلوز فرند و، او په دې ریجن کې به محمد رضا شاه پهلوي د یو اس ای د انټرست ډیر زیات خیال ساتلو، او د سی آی په مدد باندې ایران نه داسې پولیس فورس هم د سواک په نوم باندې جوړ کړی و چې په ایران کې صرف د دې خبرې خیال وساتي چې د محمد رضا شاه پهلوي ګورنمنټ ته څوک څه نقصان ونه رسوي. خو د ایران خلک د دغه ګورنمنټ ډیر زیات خلاف وو او په 1979 کې ریولوشن رالو او دغه ګورنمنټ ختم شو. په 1979 کې چې کله په ایران کې اسلامیک ریولوشن رالو، نو دغه ټایم نه بعد د ایران او یو اس ای او دغسې د ایران اسرائیل تعلقات کله هم نه دي ښه شوي، او تر اوسه پورې هغه تعلقات ډیر زیات خراب دي. د یو اس ای پریزیډنټ هنري کیسنجر وایي there is neither permanent friend or enemy, only national interest matter. د یو اس ګورنمنټ هر ټایم په دغه خبره باندې عمل کوي، او همدا وجه ده چې د دنیا سره په تعلق ساتلو کې دوی صرف د خپل انټرست خیال ساتي. د ریولوشن نه بعد چې کله د ایران عراق وار شروع شو، نو په دغه کې هم یو اس ای او اسرائیل ډایرکټ د عراق مدد شروع کو، او د ایران په مخالفت کې به عراق ته عام سپلای کوله، نو د دې په ذریعہ باندې ایران ته ډیر زیات نقصان ورسولو. په 1988 کې یو اس ایرفورس د ایران یو مسافر طیاره هم شوټ کړه چې په هغې کې ټول مسافر هم په هغه ټایم باندې مړ شوي وو. د دې نه بعد یو اس ای د ایران عراق طاقت ختمولو دپاره په 1992 کې ایران عراق نان پرولیفریشن ایکټ 1992 هم پاس کړو چې د دې طاقت تر ډیره حده پورې ختم کړي. د دې نه بعد یو ځل بیا ایران لیبیا سینکشن ایکټ هم په 1996 کې پاس کړو، د دې لپاره چې د دې طاقت مزید ختم کړي. د دې نه بعد یو اس ای د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل په مدد سره یو ریزولوشن 1747 په 2007 کې پاس کړو، او دغسې یو بل ریزولوشن یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل په مدد سره 1803 په 2008 کې هم پاس کړو، او د دې سره سره د دې نه بعد یو بل ریزولوشن 1929 په 2010 کې هم پاس کړو. دا ریزولوشن د دې وجې نه پاس کړه چې ایران تر دې حده پورې کمزوری کړي چې د دې کوم عام پاور دی هغه هم ختم کړی شي، او د دې سره سره په دغه ریجن کې د اسرائیلو کوم انټرست دی هغه ته هم نقصان څوک ونه رسوي. د دې سره سره چې ایران په دغه ریجن کې چېرته نیوکلیر پاور هم جوړ نشي. د دې نه بعد د یو اس ای کانګریس په 2012 کې یو بل بیل پاس کو، ایران فریډم اینڈ کاونټر پرولیفریشن ایکټ، چې د دې په ذریعه باندې به یو اس ای په هغه کمپنیانو باندې هم پابندیانې او سینکشن لګوي چې کومه د ایران سره ټریډ کوي. نو د دې په ذریعه باندې یو اس ای یو ځل بیا د ایران اکانومي تر ډیره حده پورې کریپل کړه، چونکې د یو اس ای د سینکشن د وجې نه د ایران اکانومي بالکل کریپل شوې وه. نو د دې وجې نه په 2015 کې دوی د جرمني سره بل یو معاهده د جاینټ کمپریهنسیو پلان آف ایکشن په نوم باندې ساین کړه. دا یو جوهري معاهده وه، په دې کې ایران ته دا فایده وشوه چې دوی به اوپنلی د هر ملک سره او د هر کمپنۍ سره ټریډ کولی شي. دې سره سره په دې معاهده کې دا شرایط هم و چې ایران به خپل جوهري پروګرام رول بیک کوي. دې معاهدې د ډیر حده پورې د ایران اکانومي بوست کړه، او ایران د ډیرو ملکونو سره او د ډیر کمپنۍ سره خپل ټریډ بحال کړو. خو په دې معاهده باندې اسرائیل ډیر زیات ابجیکشن وکړو، او دا یې ډیره زیاته کریټیسایز کړه، او تر دې حده پورې چې کله په 2018 کې ټرمپ راغلو، نو هغه یې په دې باندې مجبور کړو چې دغه معاهده یې ختمه کړه. د دې نه بعد په 2020 کې بل یو ډیر اهم ایونټ مخې ته راغلو. د ایران جوهري پروګرام کوم بانی ساينسدان چې محسن فخریزاد، لکه څنګه چې په پاکستان کې ډاکټر عبدالقدیر خان دی، هغه هم سی آی ای او موساد په خپل یو ټارګټ اپریشن کې قتل کړو. ناظرین، د دې نه علاوه په 2020 کې
اسرائیلو د امریکای په مدد باندې د ایرانی یو آرمی ټاپ آفیشل قاسم سلیمانی هم په یو ټارګټ اپریشن کې قتل کړو. د دې سره سره په 2021 کې یو ځل بیا اسرائیلو د امریکای په مدد باندې د ایران په نیوکلیر ریاکټر باندې اټیک وکړو. خو په دغه اټیک کې ایران تر ډیره حده پورې خپل ځان کور وساتو. کرنټلی کله چې د غزا جنگ سٹارټ شو او د OIC ایکسټرا اورډینری سیشن په 2023 کې کله کال شو، نو ایران په دې سیشن کې واحد اسلامي ملک و چې هغه د اسرائیلو ډیر زیات مخالفت وکړو. کرنټلی هم ایران که په یو سایډ باندې د حماس هیلپ کوي، نو په بل طرف باندې په یمن کې د حوثي باغیانو هم ډیر حمایت کوي. هم دغه وجه ده چې په 1 اپریل باندې اسرائیلو د ایران په قونسل خانه باندې هم اټیک کړو چې د هغو 7 آفیشل سی پکې هم اټایر کړي. کله چې اسرائیلو د ایران په قونسلیت باندې اټیک وکړو، نو ایران د دغه د بدلې اخیستو باقاعده اعلان وکړو او په 13 اپریل باندې د دغه باقاعده بدله هم واخیسته او ایران اولنې ملک شو چې ډایرکټ په اسرائیل باندې اټیک وکړو. دا شو د ایران USA او ایران اسرائیل د ریلیشنشپ هیستوري. کرنټلی هم که په دغه ریجن کې موږ ګورو، نو ایران واحد ملک دی چې د USA سره آفیشل ریلیشنشپ هم نشته او د دې سره سره په دغه ریجن کې د USA د موجودګۍ هم مخالفت کوي او واحد ملک دی چې هغه د غزا په جنگ کې د حماس حمایت هم کوي. د دې نه علاوه چې څومره ملکونه دي، که UAE دی، جورډن دی، دغسې سعودي عرب دی، قطر دی، نو په دې کې زیاتر ملکونو کې د USA پرمننټ بیسونه هم دي او د دې نه علاوه د ملکونه زیاتره ډایرکټ د USA زیر اثر هم دي. د USA سنکشن د وجې نه د ایران اکانومي تر دې حده پورې کرپل شوې ده چې یو پاکستاني روپی د ایران د 154 ریال برابر ده. حالانکه د پاکستان خپل اکانومي در کومه حده پورې لویدلې ده. نو د دې نه بعد دا فیصله اوس تاسو وکړئ چې په یو ملک باندې دومره سنکشن لګولي، د دې نه علاوه په اټیکس هم کوي، د دې نه علاوه د هغې جوهري ساینسدان هم قتل کړي، نو دا ملکونه به په خپلو کې فرینډز وي، الایز به وي او که مخالف به وي. کیپ لرنینګ.